مورد بیا نه ګورم او چې سي ګورم نو هغه د خوښې جګړې دا زما د ایونټ لاس څنګه نیولې مې پرېږده د دې جینۍ دا لاس ګینې دا لاس په دنه پرېږدم Skundari. Bai, skundari. پروګرام سکونداري سره نظر محمد یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې سلامونه وړاندې کوي. سکونداري څنګه مې چې وړاندې ویلي وو د راویښولو لپاره موږ دا سکونډی په سړي لګو. همدغسې یو میلمه موږ ځان سره راوستی دی په لاره راتلمه چې ډېر جړا فریاد یې راته وکړ نو ما ته تپوس وکړو چې ولې جاړې همدغسې جړل هلکه ووایه جاړې ولې بیا هم هغه جړه ځان سره مې راوستو د دې دپاره مې راوستو چې ستاسو په مخامخ دې تپوسونه وکړم چې دی جاړې ولې. ها میلمه په خیر راغې زه ته یم په خیر راغې ما ته د په خیر راغې جواب راکړه. دا ولې تا خو ما له روپۍ راکړه روپۍ درنه غواړم ما په خیر راغې جواب راکړه. د چا زوی؟ د پلار زوی ما. د پلار زوی پلار دې څه شو؟ پلار خو مې جي الله دې وبخي وفات شوی دی. ولې مړ شوی دی؟ جي بیمار و. ولې بیمار و؟ نو جي بیمار و چېرته څه ملاوټي خوراکونه مې خوړلي او بیمار شوی و نو. ته ژوندی وې ته ورسره وې تا د لاسه ملاوټي خوراکونه خوړل ولې؟ جي زه هغه وخت کې ورسره نه وم چې څه وخت یې خوراک کولو. ولې خوراک کولو؟ جي خوراک به نه کوي خوراک یې کولو او بس هغې نه پس به خوراک پې دغه شوي او مړ شوی وي. خوراک به مړ شوی دا د دې زمانې اولاد دی ته ورسره هغه ملاوټي خوراک وکړو مړ شو دنه ولې مړ کېدو؟ جي مړ شو نو زه نه وم هغه وخت کې زه نه وم زه چېرته تللی وم. ته چېرته وې؟ جي ما ته یاد نه دي چې چېرته تللی وم. تا ته ولې یاد نه دي؟ ما ته یاد نه دي بس هېر شوي دي رانه چې زه چېرته وم. ته چېرته وې؟ دغه اولاد دی د دې زمانې پلار یې مړي وکړې ورته وایي زه نه یم خبره. خدای پاکه دا په څه مصیبت وړې ولې ځاته مصیبت ښکارم مصیبت ته ښکارم. نه نه مصیبت نه ته زما میلمه یې. نو د مېلمه څنګه درته وکړو ته چای څه روټۍ څه دغه څه دې وکړو څه دې وکړې مېلمه ته؟ جي ته ما چای او روټۍ لا نه راغوښتې فلحال مې خبرونه راغوښتې چې خبرې اترې وکړو هغې نه بعد به چای ډوډۍ کوو. خبرې کوه څه دي څه خبرې دي؟ ښه دا راته وایي چې دا تا وختي جډل ولې. یا قربان د ټولسو بچو د لاسه او د زړه د پاسه او مې پولی ولاړ دي نه د بچو د لاسه تنګې بچې خو پرېږده د ښځې د لاسه تنګ وای د ښځې د لاسه م تنګې نه دا ولې د ښځې د لاسه ولې تنګې؟ ښځې د لاسه ځکه تنګ یم چې هغه داسې دی لکه بړه دا دغه نه ده لکه پیریانې غوندې داسې ده کتور ته بخېلې داسې ده که نه کته یې وتلی شي. نه د هغې نوم څه دی؟ د هغې نوم لیلا لیلا. مجنون ولا لیلا؟ نه مړه خو ډېره ښایسته وه دا خو ته کتوره ده خرق شوه د دې د لاسه جاړې. د دې د لاسه م ژاړم. ښه دا راته ووایه چې د بچي دي څومره دي 12 دي بچې مې وختي دې ټپکې ویل که نه؟ مال د خدای پوره درجن دي. ښه 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 نو دا راته ووایه چې دا واده دې په مینه کړی و؟ نو او که نه په مینه مې نه و کړی که نه په څه یې کړی؟ په پیسو مې کړی. پیسو خو هر څوک واده کوي خو دا درنه تپوس کومه چې دا څنګه دې واده کړی؟ نو واده خلک څنګه کوي زه قرضدار وم د قرضدارۍ د لاسه مې واده کړی دی. د قرضدار وي او د قرضدارۍ د لاسه دې واده کړی دی دا څنګه چلو؟ دا کم زما څښب چې و که نه د ده 1.5 روپۍ قرضدار پوره 1 روپۍ ورته نه قرضدار وم په هغې کې زه واده کوم خپلې لور ته دې خپلې لور ته واده او کړی چې دغه 1.5 روپۍ چې دی واده شي دی به د قرض خلاص کړي ماته. نو ډوډۍ کې هم ته بوتلی وې؟ نه زه په خپله ډولۍ کې ناست وم. عجیبه کار دی. ولې داسې کارونه بعد وخت کې که سړی قرضدار وي که نه نو ما وي به زه په خپله ډولۍ ته دا به د هولي نه پته لګي چې قرضدار اوس به هم قرضدار
ها دا راته وایي چې 12 بچي دي ما د خدای نه کنه 12 نه درجن دي درجن او 12 یو شي دي یو شي ورپاره نه خطا نه نه ورپاره نه خطا کو الله بخیر ها دا تاسو سره د نکومه چې مشرې زوی د سومر دی د مشرې زوی نه تقریبا 13 کاله دی 13 کاله دی څه کار روزګار کوي نو دا ډوکو کار کوي دا ډوکو څه خپل منډي ده نه اډو کې راټولې او کور ته راوړي کوم دی رانو باندې نه راټولې کې راټول پټه رانو نه کنه ها نو دې کې څه فایده شته فایده دا راغلی بارونه چې دغه څه په شکر دې مونږ راغلا دي شي خل نه راغلی نه خل در کړول ناراضي نو هغه مزه خراب دي تاسو به شاټو کې راوړي کنه نو اډو کو په سپی راځي کنه کوڅه کې سپی ولاړ ټول کې سپی راځي موږ نو کور په کې تناستي نو هغه مزه خراب دي چې ځان په ماته د سپو دغه معامله ده د یاري نه راځي ها دویم زوی دی دویم زوی مې هم د ډوکو کار کوي ها دغه څه نامه ده دغه اصل کې هغه نمبر 2 کار کوي د ډوکو کار کوي کنه بس مړه ما په خپل بچو باندې نمونه یې خېدي نمونه دي خېدي که نمبر دې پیښلي نه هغه د چرګو د فارمونو کې چرګ مرګ نه پړي دا راوړي راپټای دي کنه کور ته راوړي نو هغه چې بیا اخرو علالکو هغه نو کې بار خورسي کنه بیا خا یو ډوکي غونډي بل غورځي د چرګو غل نه کنه چرګو غل نشوي ولی دا چرګ راوړي کور ته مونږ خورو دا چرګو غل نه دا د ډوکو غل دي او دا ډوکو نه د ډوکي بار خورسي خا نو ته غل نشم ویل نه استخمو ته غل نشوي زما اولاد ته بغل سره ها نو چرګان را پټول ها چرګان به تم خوړ نو ما به خوړل چې ټول دنیا خوري ها نه حرام خوري نو کوم وړ څه کړو چې قیامت ته خطر ته وای چې د ورځې به څو چرګان نه پټي پینځه او پینځه وړ خوري نه وهل به خوړل کړ وهل به څنګه خوړ نو خوړل به چې چرګ را پټ پکې چې چرګان نه پټول چرګان مالک ور بس یا به چرګان مالک وګوري یو پولیس ولاټینګ هغه غربولو وهل به ته خوړ وهل به ته خوړ کنه او چرګان په ځای پاتې چرګان په ځای پاتې کله لکه به یو دور رسول یو دوه به رسول او خوړ ما به خوړ چاته نه خدای ته چې چرته تعلیم معلم باندې پکړو نو خدای ته توبه چې همې په سکول کې داخل کړو ها نو هغه نه مثال او تختید ولی نو بس راځو کنه ورانه به کوم کنه نو اخر کې دا چې سکول مر بس باندې بیا دې سرکاري سکول کې داخل نه کړو نو سرکاري سکول کې نو کوم شو ډېر په دغه په لړ ته په ما د مدغه کو کنه نو څو چرګ مې وړه راوړې کنه ها چرګانې خاصه مفت وي او چرګانې مفت وي کنه خلاص چرګانې هغه خدای شته چې سکول له داخل کو کنه هغه مړه ته ورانه کړو تختې دا چې سبق بل دي سره کنه موږ هغه وخت موږ املا دي کنه نو هغه مې اېته پایول له پالیش ته دی پالیش ته دا یو ټول ټول ماشومان نه ځان وران کو هغه د سکول ته چې کار دی شرمنده یو خصوص تعلیم نه پاتې شکر دی ها بیا سره دریم ځای دې څه کوي په دریم ځای خو مې چا د خیدا ویل کپونه دې ګاډو ته لګیدل نو دا هغه غلا کوي نو له خلکو نه دا نو چې پلان غل ناس کړه د غلا په جو غلا کې کړه او بل کپونه مې راټول به خرڅي په چا به خرڅول نو په انت کوم دکاندار چې کړه هغه باندې خرڅول هغه باندې به دوباره خرڅول بیا هغه دکاندار ته کار نه لګا کوم چې په چوبې کپونه پړچو هغه بلاړو مګه بیا خرڅ کوم هغه ما ته ورته تاسو کوم چې ویل کپونه ولې را پټوي وای بابا دا کوم ګاډ چې لګیدل کړه دا ویل کپونه نه بدل وته نو زګې دې په بدل دي کنه بدل وته قول لګي خبر چوبې دي ګاډ خبر چوبې خدي غلاګانې کوي خبرني خبر دا چې ما دولت بچو کنه ماشاءالله دا خو به کړه الله کار کنه دا الله کار دی بالکل دا کدي خیال کړی اقول خانه زمنا کړی هغه ټای جو هغه مشوار راغی بچی زیات راغله ولی نو هغه و چې بچی زیات راغله کټ ټیم کې به دا کړه ټیم ته جوړ خاصه مطلب دا چې د کرکټ ثابت د 200 کسانو ټیم باندې کرکټ ته جوړ شو ټول فایده به کوړ درځي ډیر خاصو چوخه نو بس ما ته ټیم جوړ کو ټیم ته جوړ کو ټیم برابر ټیم جوړ نو ټیم کوم ځای کې دی نو ټیم په پوسه کې بار خلکو په خته کنه بار مخې ته څنګه خلې نو هغه کې ګن من خو تا ټیم یاد هغه ټیم ها اوس به د پنځم زوی په باره کې د خبرو په پنځم زوی د څه کوي نو پنځم زوی خو زما چې کوم دی خدای شته شکل راته یاد نه کنه ولی نو داسې پشي شان شوی دی کنه لکه شان نه دی لیدلی ما دې ټول دا دولت بچي دي کنه خاروګانو دا بچي دي مړه لکه دا ولا دا بچو دی دا ودا ته ما د بچو تصویر نه چاله کو دا ستاسو بچو تصویر ټول هم دغه ستې په خدای دې
وازي نو دا پنځم ځای به تاته زه وښیم بس بړه ټول سرکوزي دي او د خارو بچي دي نو داسې کار و د خپلو کې یو که نه چاته وایم ما د زما د بچو مور چې ده که نه خارونی که نه زه راته یو شل روپۍ راکړو لاړ د بازار نه سودا راوړه سودا څه سودا راوړه نو بس هټۍ نه وایي سره واده څه دغه مغه که نه الوګان پالک مالک او بینډۍ پالک ساګ که نه شل روپۍ چولېرې دا ساګ که نه دا راوړه نو بس په لاره راوړه ما پیسې مې لاس کې نیولې وې که نه لاس کې دې نیولې لاس کې نیولې دې کې چې څه ګورم چې نه ګورم چې غل را چپاټه شو یو هلک کړه دا پیسې رانه وتښتولې د لاس نه د پیسې وتښتولې شل روپۍ وتښتولې نه په لاس یې راته چک ولګولو چې لاس نه پیسې نه چپاټه یې وواله چپاټه یې وواله دا نن سبا دا زنانه چې روانې وو د هلکان موټرسایکلو باندې چا نو موبایلونه تښتوي او چا نو دا پسنۍ زنانه دا تښتوي دغسې کار راسره هلک و پیسې درنه وتښتولې چې رانه وتښتولې مړه ورپسې شو بس هغه مخکې و زه راپسې زه ورپسې هغه مخکې مړه ګډ وټول هغه ورته مخکې شوې هغه به درپسې شو ترومه که نه تروم پیسې رانه ووالې مړه اخر کړک چې سړی مې ونیو راټینګ دی من د غل بچیا ما نه څنګه پیسې وایي ودې والو بس ښه مې ووالو ښه مې خمبیره کړو ډېرې چغې ووالې خبره وره مې والله که ستا خبره اورم ته غلې بس د سک نه مې ونیو کړک د بالا مړې تاړې ته مې بوتلو تاڼې ته دې بوتلو بس تاڼې ته مې بوتله تاڼېدار هم ډېر ښه سړی و سړی مې غل دی بس مړی هغه پرې راباندې ښې ووالو داسې کوم چې د بوسو خمبیره یې کړو نه د بوسو سخې خمبیره نه الله خمبیره الله چغې سالې که که نه د بوسو خمبیره یې که که نه ما چې د بوسو سخې دې جوړ کړو نو هغه ته یې ویل هلکه وایه د چا زوی وایي د پلار نامه دې ښیه نو هغه هلک چې داسې ما ته وکتو نو زما نامه ورته واخسته وایي دا مې پلار دی تاسو وې او که نه هغه ستا زوی و نو ما خو پېژندو نه که نه شا په شا مې پنځم زوی مې نه نو په ما د هغه دا مې پلار دی ورته یې سرکوزی خدای د هر که بل څوک به دې پلار یې وایي نه قسم په خدای ته مې پلار یې وایي داړه دا ورسره زه مو نیولم که نه وایي ته خو د غل پلار یې وایي زه یې خو خمبیره کړم ټیم خمبیره کړې بیا نو ته مې خیال دی چې غلطي دې شوې ده ما خو غلا نه ده کړې پلار مې کړې ده که نه زوی دې کړې پلار یې خل نه دی بس مړه مې هغه تاړېدار ښه سړی و که نه دواړه یې پرېښو پسې یې پرېښوئ نو پسې یې پرېښو بس همدغسې یې پرېښو وایي زه یې تاړېدار ښه سړی و که نه ما ته دا شل روپۍ ته وله وایي ولې وایي زه رشوت نه لرم ښه خلک هم شته که نه پولیس کې ښه خلک شته که نه هر سړی خو رشوتي دی که نه اصل کې هغه علاقه کې ته هم اوسېږي که او نه که نه معنی کې تاړېدار ښه و که نه نو بس بیا دا کار کو دواړه را په کور ته را روان شو که نه اصل دا خو ډېر بد شي دي چې ستا ټول زامن غلاګانې کوي یو دا ډوکي راغونډوي بل چې دی چرګان را پټوي او درېیم چې دی ویل کپونه را پټوي او څلورم چې دی هغه ګڼکپ وختو همتې ووالې او تانې جیب ووالو دا ښه وجه تاڼېدار خو چې تاسو یې پرېښودئ الله دې ورسره ښه وکړي که نه ګورو دا د چل دی که نه چې ډېر بچي لکه خوند کوي که نه او زموږ په شان څومره غریبانان چې ګورې که نه نو دوی د چارخې د دې ډېر بچي که روزګار یې او که نه خو بچي ډېر راوړي بچي ډېر راوړي په بچو خوشحالېږي تعلیم ونه نه ګوره یو خبره درته کومه بچي چې دی دا د الله کار دی ټیک د الله ورکوي که نه خو هر سړی خپل وسایلو ته ګوري لکه فرض کړه ستا په انکم څومره دی انکم څه ته وایي انکم دې ته وایي چې ته د ورځې څومره ګټې نو زه یې ګټم نو ماله بچي ګټي په غلا خدای پاکه هغوی د په غلا ګټي او چې غلا نه کوي بیا به څه کوي نو چې غلا نه کوي نو بیا نو ما خدای لري ولې زه څه دپاره نه ته څه کار کوې نو بس زه هم دغه چالو کراټه عرض کوي یا به ویل کپونه را پټوم بل کار خو زما زده نه دی د هغې مین وجه څه د تعلیم و چې ستاسو تعلیم نشته دی ګوره زه درته خبره کوم د سړي چې څومره آمدني هماغومره د هغه په کار ده چې خرچه وي چې ته اوس یو روټۍ ګټې او د خوراک درته 15 روټۍ وي 15 روټۍ خوړلی کېږي یا 4 روټۍ به ته د کوم ځای نه پیدا کېږي نو بل نمبۍ سره بچو ولاړ وم چې هغه روټۍ لګوي که نه که ته به د 15 روټۍ تښتو به نو به هره ورځ به تښتې نو څه به کوم هره ورځ خېټه غواړي که نه هره ورځ خېټه غواړي خو خبره دا ده ما د تعلیم خیر د تعلیم باره کې درته وروستو خبره کوم خو دې نه وړاندې خو تا یا وروستو بیا خو بل واده نه دی کړی نه ما خو که رشته روانه نو 4 ودونه مې کړي که نه مخکې او که نه او مخکې مې کړي ټول پې ګوره هسې نه چې ته ګوره وارخطا شي دا ټول بچي خو
چې بیرې مې څنډلې وه په بیرو کې راپرېوته ښکته جینۍ ورته ختلې وه که نه ختلې وه ما سره بیره نه څنګه جینۍ جوړه هغې من شوم هغه نه وکړه ها هغه خدای ته یو دوه درې میاشتې څه چې دوه درې کاله خو راسره وه که نه نو بس بیا موچۍ وخوړه نو موچۍ دې راسه مړه شوه نه موچۍ یې مړه شوه موچۍ د هغې دې راسه مړه شوه هغې لاسه مړه شوه بس ما ویل دا خو زهریله ده بس هغې هغه ته ویل شاباسه بیرې ته خېجه که نه وایي جانانه بیرې له راځه چې ورته صاحبونه نه چې مړه شو نو څنګه بیرې ته خېجه نه که نه موچۍ ته مړه وه بد شوه که نه ها بد شوه هغه بیا بیرې ته وخېجه او دویمه دې بیا کومه کړې دویمه چې کومه وه هغه د چمچورۍ ورته نه زنانه چمچورۍ نه زیات کارېږي که نه نو چمچورۍ ورته ټک ورکړی و په شونډه باندې نو شونډه دومره پړسې تقریبا 2 منه پړسېدلې وه ښځه مې که نه نو هغې بیا خبر نه شوه دا یې داسې کول نو مې ته به کور څه سنبال کوي ته خبرې نه شي کولی نو خدای شته مې پرېښوه بله غریب سړی په دې نه شرمېږي چې ښځه پرېږدي که نه او بله تعلیم او درېیمه دا څلورمه ده اوس دا څلورمه او درېیمه څه درېیمه په خپل مرګ په خپله مړه شو شکر مې زه کوم څلورمه ته مې اړولې وه که نه دا څلورمه ته مې دعا کوه که خدای خوا دې خوا کې چې پنځمه بل هم کوي کوم نه که نه کوم تیار یم ورته کومه تا بل کار نشته په دې غریبۍ کې هم ته ودونه کوې نو زه یم چې دا پنځمه وکړم که نه نو دا خدای مړه کړي نو 12 بچي به د هغې نه وشي د خیره سره نو بیا به 2 درجن شي زما به شمله اوچتوي چې دا د 2 درجنو پلار دی راچا زما څوک ته ورسره خریدار دی دلته زما که نه نو بیا به زما جنډه اوچتوي که نه شمله مې اوچتوي نو زه یم چې دا 12 بچي نور راشي نو دوی ته به داسې کار وکړم چې ستا خبر زما مازغو کړه دوی ته به تعلیم ورکړم دوی باندې پوښتنو کې دغه نه ورکوم کېدای شي کوم د ښارونو بچو دوی ځان سره خلي ګوره ګرانو کتونکو تاسو ته م ویمه او دې کاکا ته م ویمه او تیار خور ګوره نن سبا وخت څومره ګران دی څومره سختي ده ګراني ده غرق شو نو راتلونکي وخت به څنګه هغې وجه دا ده چې آبادیانې ورځ تر ورځه زیاتېږي خلک زیاتېږي هر هغه کس هر هغه سړی چې هغه د خپلو وسایلو مطابق روان وي پوه شوې که نه نو یو دا دی چې د هغه بچي به تعلیم هم کوي بل دا د خوراک څښاک به یې ښي صحت به یې ښي او هغه به د راتلونکي وخت لپاره یو ډېر ښه زلمی او یو ډېر ښه فرد پاتې جوړېږي پوه شوې که نه نو بچی ټیک ده ورکړ د الله بچي سړي له ورکوي خو مطلب دی که دا ستا ځان باندې زیاتې کړې وې او ښه مزدوري دې کولې ښه روزګار دې کولې نو په دې به دې تعلیم کړی و نو دې به غلاګانې نه کولې ډېره بېغیرتي مې کړې تعلیم هم نه دی کړی تعلیم دې نه دی کړی بچو ته مې غلطې لارې ښولې زه اوس پوه شوم په خپل ځان باندې که نه ټیک ده دا ګوره دا ستا څه حال په کار ټکوال ښکاري ښې کپړې به دې اچولې ښه خوراک به یې ښځې کې به اوسېدې ملامت یم شرمنده یم ډېر زیات په دې خپلو کړو باندې اوس بچو ته بل کار خولم نشم غلی دي که نه نه بس اوس ورته ښه کار وښایه ښې خبرې ورته وښایه کارونه روزګارونه ډېر دي چولې دي یو خرڅوي بل دې بل څه کار کوي بل دې څه کار کوي چې 10 روپۍ هم درله درکوي 12 روپۍ به درله د ورځې راځي تاله ستا ډېرې دي بلکل ټیک ده نو زه دې بل واده مشوره راته راکوې که نه کوم بس یې توبه وباسم نه پلار مې توبه والته کوم نه کوم زما دې توبه یا پروردګاره بیا به داسې کار نه کوم بچو ته به سیده لار ښیم دغه لار به نه ښیم نه مو تو چپو کې ښیم بس کېنه صبر وکړه ګرانو مینهوالو تاسو زموږ د مېلمه خبرې واورېدې بېشکه اولاد الله ورکوي خو اولاد هم یو امتحان دی د هغه اولاد سره ښه ښېګړه یعنې په هغې تعلیم کول د هغې د صحت خیال ساتل هغې ته ښه لاره ښودله دا چې دی دا د مور او پلار ذمهواري ده داسې نه لکه ده چې ټولې په غلاګانو راوړلي پام کوو بس سبا ته خیرې مه کوه پوه شو که نه د بل لپاره مثال نو ګرانو مینهوالو تاسو زموږ د مېلمه خبرې واورېدې بېشکه اولاد الله ورکوي بچي الله ورکوي خو هغې ته ښه لار ښودله د هغې تعلیم د هغې تربیت د هغې د صحت خیال ساتل دا د مور او پلار ذمهواري ده او هغه وخت کې به هغه خپله ذمهواري پوره کوي چې د هغه وسایل دومره چې هغه د هغې خصمانه ښه کولی شي نو تاسو ته هم زه دا وایم چې د خپلو بچو ډېر خیال ساتئ او د هغې د صحت خیال ساتئ او هغې له ښه نه ښه تعلیم د ورکولو کوشش کوئ روژانه زما هغه پلارانو که راځم هغه سړو که راځم زما هغې که راځم که هغې نه جدا یم هغه پلارانو که زه هم راځم او پلارانو که راځئ که نه
والله دا څه پلار ما جوړ کړی ما ته اجازت دی نو ته ځې یاره زه خو یم سړی بس کار دی ښه صبر وکړه دې نه زه اجازت واخلم نو بیا به زه تا رخصت کړم ښه سر نو ګرانو مینوالو ما چې کومې خبرې وکړې تاسو ته انشاءالله تاسو به په هغې عمل کوئ تاسو په خپل تعلیم یافته یې ښه په ښه بد پوهېږئ د بل پروګرام سره او د بل میلمه سره به زه تاسو ته بیا حاضرېږم اوس تاسو نه اجازت ځکه غواړم چې دا میلمه به رخصت کړم ها نو میلمه ما خو ګرانو مینوالو نه اجازت واغوستو اوس تا له به زه اجازت نو درکوم بس ما ته مې اجازت راکړه ځکه چې ته به هم ځې او زه به ځم څوکې کوم زه د الله په امان خو د بچو ډېر خیال کوم ډېر خیال به ساتم نه چې غلاګانې داسې کړي ولې زه به بس کې نه ځم اوس کېدل به ځم اوس ځه هر څه ځي خو عادت نه ځي السلام علیکم